بسم الله الرحمن الرحیم. طه مبارکه سوره د قران عظیم الشان شلمه سوره ده. په مکی معظمه کې را نازله شوې ده. یو سل 15 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا. طه مونږ دا قرآن پر تا باندې د دې لپاره نه دی نازل کړی چې ته په کړه وخت شي. دا خو د هر هغه چا لپاره یو یادونه ده چې وویریږي. د هغه ذات له لوري نازل کړی شوی دی چې زمکه او هسک اسمانونه پیدا کړي. الرحمن على العرش استوى. هغه ذات مهربان د کائناتو د باچاهي پر تخت حکم چلوونکی دی. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. له هغه ټول شیانو څښتن دی چې په اسمانونو او زمکه کې دي، او د هغه چې د اسمان او زمکه ترمنځ دي، او د هغه چې تر خاورو لاندې دي. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی. د طه مبارکه سوره چې د قران عظیم شان شلمه سوره ده، په مکی معظمه کې را نازله شوې ده. یو سل 15 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له وم آیت څخه اوري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. کته خپل خبره په لوړ غږ وکړي، هغه خو په پټه ویل شوی خبره بلکې په بیخي زیاته پټه خبره باندې هم پوهیږي. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. هغه الله دی، له هغه پرته بل خدای نشته. د هغه لپاره ډیر غوره نمونه دي. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. او آیاتات د موسی علی السلام څخه خبر هم رسیدلی دی. کله چې هغه یو ور ولید او خپل کورنۍ ته وویل چې لکتم شي ما یو ور لیدلی دی، خای چې تاسو ته یو نیمه سکروټه راوړم یا په دې اور باندې ماته د لارې په باب څه لارښوونه وشي. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. هلته چې ورسید غږ شو، اے موسی زستا رب پنی دی وباسه، ته د توه په سپېڅلي ناو کې او ما ته غوړه کړې واوره چې درته وحی کیږي. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. همدا زه الله یم، لما څخه پرته بل خدای نشته. نو ته زما بندگی وکړه او زما د یاد لپاره لمونځ قایم کړه. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. د قیامت ساعت ارومرو راتونکی دی. زه د هغه د وخت پټ ساتل غواړم ترڅو چې هر څوک د خپل هلو ځلو سره سم بدله ومومي. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى.
نو یو داسې څوک چې پر هغه یعنی قیامت ایمان نه راوړي او د خپل نفسي غوښتنو بنده ګرځیدلای دی تا دې د هغه ساعت له فکر نه منن نکړي کنه نو ته به په هلاکت کې ورسیږي. وما تلك بيمينك يا موسى اے موسی دا ستا په لاس کې څه دي؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. موسی جواب ورکړ دا زما همسا ده په دې باندې په تکیه کولو ګرځم په دې سره د خپل پسونو لپاره پاڼې څنډم او هم نور ډیر کارونه ترې اخلم. قال ألقها يا موسى الله فرمایل دا وګرځوه اے موسی. فألقاها فإذا هي حية تسعى. هغه وګرځوله او په ناڅاپي ډول هغه یو مارو چې دا خوا ځغلېده. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. الله فرمایل هغه ونیسه ویریګه مونږ به دا بیرته همغه شي کړو لکه چې څنګه وو. واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. او لکشان خپل لاس خپل تخرک ته وروړه بیل کوم تکلیف څخه بد زلان دراوزی دا بل نه خانه ده د دې لپاره چې مونږ تاسو د خپل سترو نه خانو خوونکیو. اذهب إلى فرعون إنه طغى. اوست فرعون ته ورشه هغه سرکشه شوی دی. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. موسی عرض وکړ پروردګار زما سینه پرانیزه او زما کار ماته آسان کړه او زما د ژبې غوټه وسپړه ترڅو چې خلک زما په خبرو پوهیدلی شي. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. او زما لپاره زما د خپل کورنۍ نه یو مرستیال وټاکه هارون چې زما ورور دی د هغه په وسیله زما مټ پیاوړی کړه او هغه زما په کار کې برخوال کړه ترڅو چې مونږ خاص تا پاکي بیان کړو او تا زیات یاد کړو ته تل زمونږ د حال څارونکی. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. الله فرمایل اے موسی څه چې دی وغوښتل درکړای شو مونږ یو ځل بل هم پر تا احسان کړی دی. یاد کړه هغه وخت چې مونږ ستا مور ته وحی وکړه داسې اشاره چې د وحی په وسیله کېدای شي چې دغه ماشوم په صندوق کې واچوه او صندوق په سین کې وغورځوه. سین به هغه غاړې ته وباسي او هغه به زما دښمن او دغه ماشوم دښمن را واخلي. ما له خپل لوري نه پرتا مینه خورا کړه او داسې تنظیم مې وکړ چې ته زما په څارنه کې وپالل شي. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. یاد کړه هغه وخت چې ستا خور د فرعون قصر ته نږدې روانه وه بیا یې پتلو ویل زه تاسو ته د هغه چا پته درکړم چې دغه ماشوم په خشان وروزي
په دې ډول مونږ ته بیرته د خپل مور غېږې ته ورسولې ترڅو چې د هغې سترګې روښانه شي او اندېښمنه ونه اوسي او دا هم در یاد کړه چې تا یو څوک وژلی و مونږ ته له دغه کړاو نه وویستلې او ته مو له راز ازموینو څخه تیر کړې او ته د مدین په خلکو کې ډیر کلونه ووسېدلې نو اوس همغسې چې مقرره شوې ده په خپل وخت کې ستا راتګ دی واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اے موسی ما ته د خپل کار لپاره برابر کړې زی ته او ستا ورور زما له خانو سره او پام کوي تاسو زما په یاد کې لندون مکوي اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى زی تاسو دواړه فرعون ته ورشي چې هغه سرکشه شوی دی له هغه سره په نرمۍ خبرې وکړي خای چې هغه نصيحت ومني یا ویریږي قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى دواړو ارزو کړ پروردګاره مونږ ویریږو چې هغه به پر مونږ زیاتای وکړي یا به يرغل وکړي قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى الله و فرمایل مو ویریږي زل تاسو سره یم هر څه اورم او وینم فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى غته ورشه یو وایاس چې مونږ ستاسو رب استازي بني اسرائیل مونږ سره تلو ته پریږده او هغوی مره بړه مونږ ته ستاسو رب لنخانی سره راغلیو او سلامتی ده د هغه چا لپاره چې د سمې لارې پیروي غوړه کړی إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى مونږ ته په وحی سره کودل شوې ده چې عذاب د هغه چا لپاره چې د دروغو نسبت وکړي او مخ واړوي قال فمن ربكما يا موسى فرعون وویل خنو بیا ستاسو دواړو رب څوک دی اے موسی قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى موسی جواب ورکړ زمونږ رب هغه ذات دی چې هر شي ته د هغه خپل ساختمان ورکړ بیا یې ورته لار وښودله قال فما بال القرون الأولى فرعون وویل او په خوا چې کوم نسلونه تیر شوي دي نو د هغو څه حالتو قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى موسی وویل د هغه علم زما له رب سره په یو کتاب کې ساتل شوی دی زما رب نه غلطي کوي نه هیر جن دی هغه ذات چې ستاسو لپاره د زمکه فرش وغوړوله او په هغه کې ستاسو د تګ لارې جوړ کړې او لپاسه اوبو ورولې بیا د هغو په وسیله راز حاصلات راوټکول د طه مبارکه سوره چې د قران عظیم شان شلمه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده 115 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 450 آیت څخه اوري قولوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى وخوري او خپل ساروی هم وڅروي بشک په دې کې د هوښیارانو لپاره ډېرې نښانې دي منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى له همدې زمکه نه مونږ تاسو پیدا کړی یاست همدې ته به مو بیرته ورولو
او له همدینه به مو دوهم ځل راوباسو. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. مون فرعون ته خپل ټولې نښانې وښودلې خو هغه دروغ وګڼلې او وی نه منلې. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. ویل ای موسی آیا ته مونږ ته د دې لپاره راغلی چې د خپل کوډ په زور سره مونږ زمونږ له هېواد نه وباسي؟ فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. خنو مونږ به هم ستا په مقابل کې هم دغه څه کوډي راوړو وټاکه مقابله کول کله او چیرته دي نه به مونږ له دغه فیصلې نه اوړو نه به ته اوړې په هوار میدان کې راوړاندې شو. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. موسی وویل د جشن ورځ وټاکله شو او خلک دې د لمر له راپورته کېدو سره غونډ وي. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. فرعون وګرځي د خپل ټولې د سیسې را ټولې کړې او مقابله ته راغی. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. موسی په عین وخت کې مقابل لوري ته په خطاب وویل ای اجل نیولو پر الله باندې د دروغ تورونه متړی کنه نو یو سخت عذاب به تاسو تباه کړي. دروغ چې هر چا وتړل هغه نامراده شو. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. د دې په اوریدو د هغو په منځ کې نظری شخړه راغله او هغوی په خپلو کې په پټو پټو مشورو لاس پورې کړ. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. په پای کې ځینې خلکو وویل چې دا دواړه خو صرف کوډګران دي. د دوی هدف دا دی چې د خپل کوډو په زور سره ستاسو له هېواد نه وباسي او ستاسو د ژوند مثالي کړنلارې ته خاتمه ورکړي. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. نن خپل ټولې د سیسې را یو ځای کړی او په میدان کې ول لیک شي. نو دا وګڼئ چې نن چې هر څوک برلاسه شو همغه ژوند وګاټه. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. کوډګر وویل ای موسی تی غرزوي او که مخکې مونږ غرزو. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسی ویل نه تاسو وغورځوي. په ناڅاپي ډول د هغو رسیګانې او همساګانې د هغو د کوډو په زور سره موسی علی السلام ته ځغلیدونکي وبریښېدلې او موسی په خپل زړه کې وویرید. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. مونږ ویل مو ویریږه همدا ته به برلاسه شي. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وګورځوا چې ستا په لاس کې دي اوس دوی ټول مصنوعي شیان تیروي. دوی چې څه جوړ کړی راوړي دي دا خود کوډګر ټګي ده او کوډګر هیڅ کله نشي بریالي کېدای که په هر بڼه راشي. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. په پای کې هم داسې وشول چې ټول کوډګران په سجده پریوتل او غږ یې وکړ موږ د هارون او موسی رب ومانه. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إن
إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فرعون ویل تاسو ایمان راوړ مخکې له دې نه چې ما ته اجازه درکړې وي. ښکارا شو چې دای ستاسو لار خود دی چې تاسو ته کوډګری خودلې و. خنو اوس به تاسو لاسونه په خیره د بدلې پریکړم او د خرماو په ونو کې به مو په دارو زړو. بیا به تاسو ته څرګند شي چې لمون دواړو نه د چا عذاب ډیر سخت او پایښت لرونکی دی. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. کوډګرو جواب ورکړ قسم په هغه ذات چې مونږه پیدا کړی یو دا هیڅ کله نشي کېدای چې مونږ د روخانه نه قانون راتګ نه ورسته هم پرېښتین ولې باندې تاسو ترجیح درکړو. ستا چې څه خوښ وي هغه وکړه. ته خو ایلات بلاد هم دی دنیا د ژوند فیصله کولای شي. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. من خو په خپل رب ایمان راوړ ترڅو زمون خطاوی را وبخي او دغه کوډګری نه چې تا ور باندې مجبور کړی و را تیر شي. الله ډیر غوره او همغه باقی پاتې کیدونکی دی. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. حقیقت دا دی څوک چې له مجرم والی سره د خپل رب حضور ته ورشي د هغه لپاره دوزخ دی چې په هغه کې به نه مري نه به ژوندی کیږي. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. او څوک چې د هغه حضور ته د مؤمن په حیثیت ورشي چې ښه عملونه کړی وي دغه راز ټول خلکو لپاره لوړې درجې دي. سمسور به خزانه باغونه دي چې تر هغه لاندې به ویالي بهيږي او هغه کې به د تل لپاره هغوی اوسېږي. دا د هغه چا مکافات دي چې سپېڅلتیا ورکړي. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. مون موسی علیہ السلام ته وحی وکړه چې اوس د شپې زما بندگان ته سره واخله زه او د هغو لپاره په سمندر کې وچ سړک جوړ کړه. ته د چاله شاده په ستلونه هیڅ مو ویریږه او مو د سمندر په منځ کې پتیری دوه ډاریږه. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. د شان فرعون له خپل لښکر سره را ورسید او بیا سمندر پر داسې خور شو لکه څنګه چې د خوري دوه حق. وأضل فرعون قومه وما هدى. فرعون خپل قوم گمراه کړیو کومه سم لار خوونه نه وکړي. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. ای بنی اسرائیلو مونږ تاسو ته ستاسو له دښمن نه نجات درکړ او د تور په خیاغ کې مستاسه د حاضرېدو لپاره وخت وټاک او پر تاسو مو من او سلوا نازل کړل. كلوا من
طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. خوري زمون پاکه در کړي روزي او د هغې په خوراکي سرکشي مکوي او کننو پر تاسو به زما غضب پریوزي او په چا باندې چې زما غضب نازل شو هغه نو په یقیني توګه هلاکی. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. البته چا چې توبه ویستله او ایمان راوړ او ښه عمل وکړ بیا سم روان شو د هغه لپاره زه ډیر بخښونکی یم. وما أعجلك عن قومك يا موسى. او څه شي تل خپل قوم نه د مخ راوستلې اے موسی؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. غرض کړه هغوی زما تر شار روان دي ما تلوار وکړ ستا حضور ته راغلم ای زما ربه تر څو چې ته ما څخه خوشاله شې. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. الله فرمایل خن واورا موږ ستا تر شا ستا قوم په ازموینه کې واچاو او سامری هغوی گمراه کړل. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. موسی علیہ السلام سخت غصه او خواشنی په حالت کې خپل قوم ته راستون شو چې ورغی ویل ای زما قومه تاسو رب له تاسو سره غوړه وعده نه وی کړی آیا پر تاسو ورځي زیات یا وختي دي یا تاسو په ځان باندې د خپل رب د غضب راتلل غوښتل چې تاسو له ما سره وعده خلافي وکړه؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. هغه جواب ورکړ مونږ له تاسو سره په خپل واک وعده خلافي نه ده کړې دا سی وشول چې مونږ د خلکو د غاڼو تر پیټي لاندې ستومانه شوي وو او مونږ هغه غورځولې وي بیا په همدې توګه سامری هم څه وغورځول او د هغو لپاره دی خوسکی بوت راويست چې له هغه څخه د غوي غوندې رمباړه وتله خلکو غاګو کړه هم دغه د استاسه خدای او د موسی خدای د موسی د هیر شو. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. آیا هغوی نه لیدل چې نه هغه د هغو د خبرې جواب ورکوي او نه هغو ته د ګټي او تاوان رسولو څو واک وسلري. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. هارون علیہ السلام د موسی علیہ السلام لرا تاګنه مخکې هغه ته ویلو چې اے خلکو تاسو د دل عمله په فتنه کې ورزيدلې تاسو رب خو ډیر زیات مهربان دی نو تاسو زما پیروي وکړئ او زما خبره ومنئ. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. وهغه ورته وویل چې مونږ خو به د همدغه بندګي کوو تر څو پورې چې موسی علیه السلام بیرته نوی راستون شوی. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. موسی علیہ السلام قوم ته له تور بریخ کولو وروسته د هارون لوري تر وګرځید او ویل هارون تا چې کله لیدلی و چې دوی گمراه کیږي نو څه شي ستا لاس نیولې و چې زما په کړندار عمل ونکړي آیا تا زما د حکم پر خلاف کار وکړ؟
قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. هارون جواب ورکړ ای زما د مور زویا زما ګیرم منیسا زما د سر وختان را کاغه زله دینه ویریدم چې ته به راشي او به وای تا په بنی اسرائیل کې بیلتون راوست او زما د خبرې مراعات ونه کړ. قال فما خطبك يا سامري. موسی علیہ السلام وویل ای سامری ستا څه خبره ده؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. هغه جواب ورکړ ما هغه څه ولیدل چې دغه خلکو په نظر را نغلل نو ما د رسول د پخول پلنه یو موټی خاور را پورته کړه او هغه مې د دغه ویلې شوی طلا په منځ کې وغورځوله زما نفس ما ته هم دغه سیڅره وخودل. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. موسی علیہ السلام وویل خنو زه اوس په ټولو ژوند کې همدا ناری وهي چې ماته لاس مراوړي او ستاسو لپاره د حساب کتاب یو وخت ټاکلی دی چې له تاسو څخه به هیڅ تیر نشي او ګور خپل دغه خدای ته چې ته پرې مین شوی وي موږ به هغه وشوځو او میده به کړو په سین کې به واچو. انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما. اے خلکو ستاسو خدای خو یوازې یو الله دی چې له هغه پرته کوم بل خدای نشته او هر څه باندې د هغه علم چارپیر دی. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. اے محمد صلی الله علیه وسلم په دغه شان موږ د مخکې تیر شو حالاتو خبرونه ته اورو او موږ خاص لخپل لوري نه یو ذکر یعنی د نصیحت درس درکړای دی. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. څوک چې لدینه مخ واړوي هغه به د قیامت په ورځ د ګناه دروند پیټي پورته کړي او د غراز ټول خلک به د تل لپاره د خپل دراند پیټي په عذاب کې اخته وسیږي او د قیامت په ورځ به د هغو لپاره دغه جرم د مسؤلیت پیټي ډیر ربړونکې پیټي وي. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. په هغه ورځ چې کله شپېلې پوکړه شي او موږ به مجرمان په دې حال کې ایثار راولو چې د هغو سترګې به هیبت وهلې راډي ختلې وي. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. خپل منځو کې به پټ وایي چې په دنیا کې به تاسو اله بلا لس ورځې تیرې کړې وي. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. مونږ ته معلومه ده چې هغوی به څه وایي مونږ په دې هم پوهیږو چې له هغو څخه چې څوک ډیر زیات په احتیاط سره حسابون کوي هغه به وایي چې نه ستاسو د دنیا ژوند کې یو ورځ ژوند. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. دوی له تانه پوښتنه کوي چې په هغه ورځ به دغه غرونه چیرته لاړ شي وای چې زما پروردگار به هغه خاوري ریکړي وا به لوزوي او زمکه به یو داسې هوار سوتره میدان جوړ کړي چې په هغه کې به ته هیڅ لوړه جوړه و نه ویني.
يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. په هغه ورځ به ټول خلک د आवाज کوونکی په بلنه سم سیخ راشي، یو بڅری کوګوالی به نشي خودلای او غږونه به د رحمان خدای په وړاندې خپ شي. له ډیر ټیټه غږ نه پرته به نور هیڅ وانه وي. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. په هغه ورځ به شفاعت په درد نه خوري مګر دا چې چاته رحمان خدای د هغه اجازه ورکړي او د هغه خبر اوریدل خوښ کړي. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. الله د خلکو په وړاندې ورسته ټول حال باندې پوهیږي او نور ته د الله په ارتباط پوره معلومات نشته. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. د خلکو سرونه به د هغه تل تر تل ژوندۍ د کائناتو مدبر په وړاندې ټیټ شي. نامراده به وي په هغه وخت کې چې د ظلم د ګناه پیټه راخیستې وي. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. او هغه چاته به د څه ظلم او حق ځای کېدو خطر نوي چې ښه عمل وکړي او د دې ترڅنګ هغه مؤمن هم وي. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. او اے محمد صلی الله علیه وسلم په همدې ډول مونږ دغه عربي قرآن نازل کړی دی او په دې کې مو راز اختارونه ورکړي دي خای چې دوی له انحراف نه ځان ژغوري یا د دې په برکت په دوی کې د متوجه کېدو څه نښانې پیدا شي. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. نو پورته او لوړ دی حقيقي باچا او ګوره د قرآن په لوستلو کې تلوار مکوه تر څو پورې چې تا ته د هغه بشپړه وحی نه وي رسول شي او دعا وکړه چې ای پروردګاره ما ته لا زیات علم راکړه. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. مونږ لدین مخکې آدم علی السلام ته یو حکم کړی وو خو هغه هیر کړ او مونږ په هغه کې تصمیم ونه میند. د طه مبارکه سورۃ چې د قران عظیم شان شلمه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. 115 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 114 آیت څخه اوري. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى. یاد کړه هغه وخت چې موږ پرښتو ته ویلي و چې آدم ته سجده وکړي. هغه ټول خو سجده وکړه مګر یو ابلیس چې انکار وکړ. فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى. په دې سره موږ آدم علی السلام ته وویل چې ګوره دا ستاسو استاد میرمنې دښمن دی. داسې نشي چې دای تاسو له جنت وباسي او تاسو په غم او بدبختی اخته شي. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. دلته خو تاسو ته دا حسین شته چې نو وږي به وزلي وسیږي نو متند او تودوخه ربړوي. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. خو شیطان هغه تیر ویست ورته وویل ای آدمه تا ته هغه ونه دروخم چې په هغه سره تل تل ژوند او نه ختمیدونکې سلطنت پلاس درځي. فأكلا منها
بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. په پای کې دواړو میړه مېرمنې د هغې ونې میوه وخوړله. نتیجه دا شو چې سمدلاسه د هغو ستر یو د بل په وړاندې لوڅ شو او دواړه د جنت په پاڼو سره د خپل ځانونو په پټولو باندې لګیا شول. آدم علیه السلام د خپل رب نافرمانی وکړه او له سمې لارې نه واوښت. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. بیا د هغه رب هغه غوړه کړ او د هغه توبه یې قبول کړه او هغه ته یې لارښوونه وکړه. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الله فرمایل تاسو دواړه یعنی آدم علی السلام او بیبي حوا له دې ځای یعنی جنت څخه کوز شي. تاسو به یو د بل دښمنان یاست. اوس که زما له لوري تاسو ته کوم هدایت ورسیږي نو څوک چې زما د هغه هدایت پیروي وکړي هغه به نه گمراه شي نه به په بدبختی کې اخته شي. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. او څوک چې زما له ذکر یعنی د نصیحت له درس نه مخ واړوي د هغه لپاره به په دنیا کې تنگ ژوند وي او د قیامت په ورځ به موږ هغه روند را پاسو. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. هغه بووی پروردگاره په دنیا کې خصوص ترګورم دلته دی ولی روند را پاسولم. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله تعالی بو فرمایي هو په همدې شان دي زموږ آیاتونه چې تا ته راغلي وو تا هیر کړیو هغه سنن ته هیرول کیږي. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. په دې ډول موږ له حد تیری کوونکو او د خپل رب د آیاتونو نه منونکو ته په دنیا کې مجازات ورکو او د آخرت عذاب زیات سخت او ډیر پایښت لرونکی دی. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. او آیا دغه خلکو ته د تاریخ له دغه درس نه څه درس ور په برخه نشو چې لدینه مخکې مونږ څومره قومونه هلاک کړي دي چې د هغو په وران شو کلیو کې نن دوی زیرازي. په حقیقت کې په دې کې د هغو خلکو لپاره ډېرې نښانې دي چې د سالمې پوهې خاوندان دي. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. کستا د رب لخوا مخکې دی وی خبرې پریکړه نه وای شوی او د مهلت یو موده نه وای ټاکل شوی نو اروم مروبه د دوی هم فیصله شوی وای. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی چې کومې خبرې جوړوي پر هغه صبر وکړه او د خپل رب له ثنا ستاینې سره د هغه پاکي بیان کړه ل لمر ختلو نه مخکې او ل لمر پریوتلو نه مخکې او د شپې په وختونو کې هم هغه پاکي بیان کړه او د ورځې په څنډو کې هم خای چې ته راضي شي. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. او د دنیوي ژوندانه هغه زلبل تسترګې قدر هم مو راړوي چې موږ له دوی نه راز خلکو ته ورکړي دي. هغه خو موږ په ازموینه کې د هغو د چولو لپاره ورکړي دي
استاد رب درکړای شوی حلال روزي ډیره ښه او پایښت لرونکې ده. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. خپل کورنۍ ته د لمانځه توصیه وکړه او په خپل هم د هغه پابند اوسه. موږ له تانه کوم روزي نه غواړو، روزي خو موږ ته درکو او د عاقبت ښېګڼه د پرهیزګارۍ لپاره ده. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. وی وای چې دغه سړی د خپل رب له لوري نه کومه نښانه یعنی معجزه ولې نه راوړي؟ آیا دوی ته د مخکنیو صحیفو ټولې ښوونې په څرګند ډول بیان شوي نه دي راغلي؟ ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. کوم د هغه راتګ نه مخکې دوی په کوم عذاب سره هلاک کړي وای نو بیا به هم دوی ویل چې ای زمون پروردګاره تا مونږ ته کوم پیغمبر ولې راونه لیږي چې مونږ لذلیل کېدو او رسوا کېدو نه مخکې ستاسو د آیتونو پیروي غوړه کړې وای. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. ای محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا هر یو د چارې عاقبت سترګې په لار ده. نو اوس منتظر اوسئ ډیر ژر به در معلومه شي چې څوک په سم لار تونکي دي او څوک د هدایت مندونکي دي. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.